او زمونږ هغه شپه ورځ زمونږ په مخ کې لګي ګناهونه کوي دا غیرت خو پرېږده چې ته ورسره خبرې بندې کړې نصیحت خو ورته کم سے کم وکړه که نه ورته خو ووایه دومره یو سړی د ښځې نه مجبوره شي دومره د بچو نه ښځه لګي د ده په مخ کې قسمه قسم ګناهونه په ده کې دې د ایمان غیرت چې ته ختم شوی دی په ده کې دومره غیرت نه وي چې ښځې ته ووایي چې ته ولې دا ګناهونه ته ولې زما د الله سره دشمني کوې تا ته ولې زما د دین سپک کوې دیني غیرت مو ځان کې را پیدا کړي دغه الله دا موږ له چې دومره سره کړي دي او دومره احسانات دي زموږ رب دی ابتدا زمونږ هم هغه پیدا کړي وو انتها زمونږ دا ده همدغه رب ته به واپس کیږو نو کوم رب چې پیدا کړی او هغه ته به واپس کیږي د هغه رب دپاره غیرت کوه او د هر څه د هغه په لاس کې دي د هر څه د هغه په لاس کې دي هر څه بدله درکړي عزت بدله هم درکړي مال بدله هم درکړي او د خوشحالو ژوند بدله هم درکړي نو الله دې په موږ کې د ایماني غیرت پیدا کړي ډېر موږ داسې لیدلي دا اوس عجیبه ده یو سړی دی زوی رفع الیدین کوي یو سړی دی زوی سجدو کو په منځ کې رفع الیدین کوي منع کوي که نه منع کوي منع کوي یې څه د وابیانو پېښې دي شروع کړي دي هلکه ده چې د اوسه پورې دا ګیره خریل او دا مخې سوټۍ بوټۍ او تا ورته ولې څه نه وي ده چې د اوسه پورې د پنسې په ځان پسې راښکولي تا ورته ولې څه نه وي دی چې درګاه او دربار لتو تا ورته ولې څه نه وي ده چې تعویز په غاړه کې پروت تا ورته ولې څه نه وي ده چې زیناګانې کولې تا ورته ولې څه نه وي ده چې فحش فلمونه کتو تا ورته ولې څه نه وي خو نن چې د پیغمبر په سنتو عمل شروع کړو بېغیرتوب دې حد ته رسېدلی دی ګوره چې د پیغمبر د طریقې نه منع کوي زوی توبه وویسته ګیره یې پرېښوده او الله ورته هدایت وکړو نو بیا هغه دې پلار ته نصیحت وکړي چې پلاره ته هم ګیره پرېږده زه دا کس پېژنم په خپله نو هغه ورسره دا شرط کېښه وایي زه به پرېږدم خو که ته یې خرې مړه وایي ځوان سړی ګیره لر کړه ته دا ګیره لر کړې زه به یې پرېږدم خو داسې هم نشي کېدی چې پلار او زوی دواړو ګیرې پرېښودې داسې حال نه دی الله موږ ساتي خبره مې دې پورې راواخېسته چې د الله دپاره غیرت کوئ ها د الله دپاره محبت کوئ د الله دپاره دوستي کوئ او د الله دپاره دشمني کوئ اوثق عور الایمان حدیث کې راځي د ایمان مضبوطه کړۍ ده د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني د دې سره د ایمان پته لګي چې څومره اوبو کې دی ما خبره دې پورې راواغسته ټوله چې د الله عدل ته وګوره چې دیندار او بېدینه نه یو شان کوي دیندار او بېدینه نه یو شان کوي رب العالمین هغه باچا دی الحکم هغه ښایسته فیصله کوونکی دی چې کله د قیامت په ورځ فیصلې وکړي که نه او د قیامت ته ورځ ختمه شي خلک جنت ته لاړ شي جنتیان او جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو ټول مخلوق به د الله حمد او ثنا وایي په دې چې وي الله فیصلې د عدل وکړې لکه څه وایي الله سبحانه وتعالی وقضي بینهم بالحق فیصلې به وشي د ټولو په منځ کې د جهنمیانو فیصله به موشي او د جنتیانو فیصله به موشي نو بیا څه وایي الله وقيل الحمد لله رب العالمين او بویلی شي ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی دا حمد به د الله ولې ویلی کېږي ځکه چې هلته الله فیصلې د عدل وکړي ښه دا به څوک وایي سوال دا دی دا خبره به څوک کوي چې الحمدلله رب العالمین نو جواب دا دی چې دلته صیغه خو مجهول له وقیله او ویلی کېږي به الله خو هغه کس ونه خو هغه مخلوق نو ځکه علما وایي دې ځکې فاعل حذف کول معنه دا د اشعارا بالعموم چې دا ټول کون او کائنات به د الله حمد وایي ټول کون او کائنات به د الله حمد وایي
جنتیان به د الله حمد وایي، ملایک به د الله حمد وایي، هر مخلوق به د الله حمد وایي، ځکه چې د الله فیصلې به د څه وي؟ د الله فیصلې به د عدل او د انصاف تر دې چې جهنمیان به هم دا مني چې د الله چې موږ جهنم ته راچولي یو نو دا هم عدل دی، ځکه چې هلته خپل حجت خو په قایم کړي، دلایل او هر څه به ورته وښیي، عملنامه به ورته وښیي، ګواهان به پرې راشي، د ده بدن به په خپله خبرې وکړي، پیغمبران به ګواهي ورکړي، د دې هر څه نه بعد چې دی جهنم ته واچولی شي نو دی به هم دا مني چې الله فیصله د څه وکړه؟ الله فیصله د عدل او د انصاف